ټول کلی به ولړزېد، خواړه به ورک شول، خو هېڅوک هم په دلیل نه پوهېده. یوازې یوې جلوی جرأت وکړی او راز یې وموند چې ټول کلی بدل شو. په یو آرامه افغاني کلي کې چې د دوو غرونو او زاړه ځنګل ترمنځ پروت و، ژوند ساده و خو یو راز پکې پټ و. خلک به هر ماښام د دسترخوان شاوخوا راټولېدل، تازه ډوډۍ، ساده خواړه او خاموشه خوښي. ماشومانو ډېر ښه خواړه دي. هو، د کورنۍ سره وخت تېرول ډېر ښه دي. خو دا آرامي تلپاتې نه وه. یوه شپه به راتله چې هېڅوک یې په دلیل نه پوهېدل. په کال کې یو ځل دا ویرونکې شپه راتلله. په هماغه شپه ځنګل غیر طبیعي تیاره کې ډوبېده او اسمان ته دروند لوګی پورته کېده. یو نامعلوم قدرت به کلی ولړزاوه. شیشې به ماتېدلې، دروازې به ماتېدلې. مورې، دا څه روان دي؟ یا الله رحم وکړه. او بیا به تر ټولو عجیب شی پېښېده. ټول خواړه به لاړل. دا یو بده او سخته شپه ده. ټول خلک پټ شول، دروازې وتړل شوې، خو یوه سترګه لا هم پاتې وه. لیلا، یوه نجلۍ چې ویرې ته نه بلکې پوښتنې ته یې غوږ نیوه. هغې د ویرې تر شا یو حقیقت احساس کړ. ناڅاپه د ډوډۍ یوه ټوټه ورو ورو وخوځېده. دا خپله نه ښورېږي. لیلا نږدې شوه. سترګې د شک او پوهې ترمنځ بندې شوې. زه به حقیقت پیدا کړم. لیلا مه ځه. خو لیلا ونه درېدله. هغې د ډوډۍ لاره تعقیب کړه. دې لارې هغه ژور، چوپ او ویرونکي ځنګل ته ورسوله، هلته چې رازونه پټ وو. لیلا ورو ورو غار ته ننوتله. تیاره دومره ژوره وه لکه هېڅکله چې دلته رڼا نه وه. د غار دننه یخ باد چلېده او یو دروند ویرونکی احساس خپور و. څوک یې ته؟ زه له تاسو ټولو کلیوالو کرکه لرم. زه راغلی یم چې پوه شم ولې. د هغې آرام اواز موجود لږ آرام کړ. تاسو خورئ خو نور وږي پرېږدئ. هرې کلمې کې یو زخم و، لکه حقیقت چې پټ پاتې شوی وي. ته همغه زموږ د کلي غریبه ښځه یې؟ یو چوپتیا خپره شوه او بیا حقیقت راڅرګند شو. ته هغه بوډۍ ښځه وې چې د کلي په کونج کې اوسېدله؟ یو ناڅاپي بدلون پیل شو. قهر ورو ورو ماتېده. هو، زه وم. ما انتظار کاوه خو هېڅوک رانغلل. ځنګل د هغې غږ واورېد او انصاف یې پخپله پیل کړ. لیلا پوه شوه دا لعنت نه و، دا پایله ده زموږ د عملونو. هغې بوډۍ ته وویل چې بیرته ورسره لاړه شي، خو بوډۍ وویلې هغوی هېڅکله نه بدلیږي. لیلا یوازې کلي ته راستنه شوه، خو حقیقت یې له ځان سره راوړ. آیا تاسې کله پوښتنه کړې وه چې هغې خواړه لرل؟ چوپتیا خپره شوه. د شرم نه زړونه درانه شول او هماغه شپه خلک ځنګل ته لاړل، نه په ویره بلکې په پښیمانۍ. او له هغه کال وروسته بیا هغه شپه رانغله، ځکه چې هغوی زده کړل کله کله لعنت نه وي بلکې یو هیر شوی مسؤلیت وي. Kolo, Jean love you.